اوس به تاسو ته فیسبوک د هر ډول پوسټ ترجمه په خپله کوي بغیر له کوم اپلکیشن څخه. سلام دوستانو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د فیسبوک یو دغه سیټینګ درښیم چې د دې سیټینګ کولو سره تاسو کولی شئ چې تاسو ته فیسبوک کې هر ډول پوسټ راغی، کمنټ وو، پوسټ وو، که هغه په انګلیش وو، که په عربي وو، که په فارسي وو، که په اردو وو، که په هر ژبه وو دوستانو، تاسو په دې سیټینګ کولو سره هغه ټول پوسټونه، هغه ټولې ژبې پښتو ته ترجمه کولی شئ. خپله به ترجمه کېږي دوستانو. تاسو ته دغه طریقه درښیم، تاسو ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ، دغه ډېره مهمه طریقه ده. ویډیو راځئ شروع کوو. له ویډیو شروع کېدو د مخه که تاسو زموږ چینل لومړی نه یې سبسکرایب کړی، لومړی زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې ضرور کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ژر در ورسیږي. نو دوستانو راځو فیسبوک ته. تاسو به فیسبوک راخلاص کړئ، خپله آی ډي به راخلاصه کړئ په فیسبوک کې. که فیسبوک کې تاسو ته پوسټونه راځي که نه، په انګلیش وي، هغه په عربي وي، که په اردو وي، تاسو په هغه ژبه نه پوهېږئ، یوازې تاسو په پښتو پوهېږئ یا هم تاسو بله ژبه باندې پوهېږئ، نو تاسو به دغه سیټینګ په ضرور په خپل آی ډي کې کوئ. تاسو به راشئ فیسبوک ته، په د درې لیکو باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ دوستانو. بخیر سره لږ ویډیو سکیپ کوم چې دغه موس باندې طریقه درته وښیم. دوستانو کله چې تاسو فیسبوک آی ډي ته راغلی که نه، په دې درې لیکو باندې به کلیک وکړئ، بیا به لاندې راشئ، په سیټینګز اند پرایوسي باندې به کلیک وکړئ، بیا به تاسو دوستانو په دې سیټینګز باندې کلیک وکړئ. دلته چې راغلی که نه، نو اوس به دوستانو دلته تاسو ته یو هغه راشي لانګویج، په دې به کلیک وکړئ دوستانو. په دې چې کله کلیک وکړ، دلته ګوره دوستانو تاسو ته راواوښتل، دغه تاسو ته زه ګوره ترجمه کومه هم چې تاسو ښه صحیح پر پوه شئ. دلته تاسو ګوره ولیکل د فیسبوک څخه د بټنو، د سرلیکونو او نورو متنونو لپاره ژبه. تاسو هغه ژبه انتخاب کړئ دوستانو چې کومې ژبې تاسو هر چا پوسټ کړی وي که نه. مثال په انګلیش پوسټ وي، په پوسټ شوی وي که نه، نو تاسو دلته په انګلیش انتخاب کوئ. ورته انګلیش هم چې کله انتخاب کړئ که نه، دغه که په انګلیش پوسټ وي، که عربي وي، که پښتو وي، که فارسي وي، که اردو وي، که هر ژبه وي که نه دوستانو، تاسو یوازې انګلیش انتخاب کړئ، هر پوسټ تاسو ته پښتو ته اړئ. لومړی دلته به تاسو په انګلیش انتخاب کړئ، دوهم ځای کې به تاسو ته انګلیش انتخاب شوی وي، تاسو به پښتو انتخابوئ دوستانو. دلته کومه ژبه چې تاسو غواړئ که نه، دلته ګوره تاسو دغه ترجمه کوم دوستانو، او تاسو ښه صحیح پرې پوه شئ. ګوره دوستان دغه دویم یو دی، دویم یو ګوره تاسو لیکئ دوستانو هغه ژبه چې تاسو غواړئ پوسټونه وژباړئ، هغه پوسټونه، هغه ژبه تاسو انتخاب کړئ. لکه اوس مثال تاسو پښتو ژبه انتخاب کړئ، انګلیش پوسټ وي، هغه تاسو ته پښتو ته اړئ، هر پوسټ چې وي که نه تاسو هغه ژبې ته اړئ چې دلته انتخاب کړئ. ورته زه پښتو انتخاب کومه. کله چې پښتو انتخاب کړله، بیا به تاسو لاړ شئ، په سیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سیو باندې کلیک وکړ دوستانو، نور کار خلاصه. دلته لاندې یو اپشن ده دوستانو، دغه ترجمه هم تاسو زه کومه چې هغه ژبې چې تاسو یې نه غواړئ وژباړل شي، هغه ژبې دلته تاسو دوستانو انتخاب کړئ. ورته اوس مثال تاسو پښتو ژبه باندې پوهېږئ که نه، نو تاسو پښتو ژبه دلته ورته انتخاب کړئ، پښتو ژبه چې تاسو ته پښتو ژبه بلې ژبې ته ونه ژباړل شي. اوس زه غواړم چې خاص پښتو ژبه بلې ژبې ته ونه ژباړل شي، نور هر ژبه چې وي که ما ته پښتو ته وژباړل شي، خو پښتو ژبه ما ته بلې ژبې ته ونه ژباړل شي. که تاسو غواړئ چې پښتو ژبه بلې ژبې ته وژباړل شي که نه، پښتو به دې څخه لرې کړئ، بله ژبه انتخاب کړئ، په سیو باندې کلیک وکړئ دوستانو، نو بیا به تاسو ته پښتو ژبه بلې ژبې ته ژباړل کېږي. دلته به دوستانو تاسو دغه کار هم چې وکړه، زه انګلیش لرې کومه، ما انګلیش لرې نه کړه دوستانو، انګلیش مې لرې کړه، په سیو باندې زه کلیک کوم. کله هم چې دغه کار خلاص کړو، دلته لاندې یو بل اپشن ده دوستانو، دلته تاسو ته لیکي وایي په دې ژبو کې پوسټونه به ژباړل شوي نه وي، تر څو چې تاسو د ژباړې غوښتلو غوره نه کړئ. کله چې تاسو دوستانو دلته هغه ژبه ورته انتخاب کړئ چې کومې ژبې تاسو غواړئ چې کومې ژبې پوسټ شوی وي که نه، یا پوسټ وي یا کمنټ وي، هغه تاسو په خپله خوښه باندې پښتو ته اړولی شئ. هلته یو اپشن درکړي دوستانو، هغه باندې کلیک وکړئ که نه، نو تاسو ته به پښتو ته واوړي، تاسو اجازې نه بغیر هغه پښتو ته نه درته اوړي. د دې لپاره و
لاندې اپشن تاسو دغه شانتي اپ پرېږدئ دوستانو، دا ټرن اف وي دوستانو. نو اوس راځم فیسبوک آی ډي ته. فیسبوک آی ډي څخه زه ور وځم دوستانو چې دغه آی ډي زه یې ورسي کلیر کړم. بېرته راځم د فیسبوک آی ډي ته. کله چې فیسبوک آی ډي ته زه رالم نو اوس دوستانو دلته چې تاسو ته هر یو پوسټ راغی که نه په انګلیش وي، په عربي وي، که په اردو وي، په فارسي وي، هغه پوسټ ګوره دلته تاسو ته په ټایټل کې سرچ دلته په ټایټل کې دوستانو کوم خط چې لیکلی وي که نه په انګلیش وي، په هر ژبه چې وي که نه نو هغه تاسو ته پښتو ته زاړوم. دغه دوستانو اوس ګورئ دغه خط ده که نه، دغه خط د پاسه انګلیش لیکل دي، دا غواړم چې پښتو ته وژباړل شي. دلته به تاسو په سی ټرانسلیشن باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به پښتو ته ډایرکټ وژباړل شي دوستانو. ته ولیکل خپله عکس بل دا شی هغه وي که نه لیکل وي. دغه دوستانو دلته ګوره تاسو ته لیکلي دي سی ټرانسلیشن، په دې چې کله کلیک وکړئ که نه دغه پښتو خط به ډایرکټ تاسو ته، دغه انګلیش خط به تاسو ته ډایرکټ پښتو ته واوړي دوستانو. هر ډول خط چې وي که چینایي خط وي، پښتو خط وي، هر ډول که اردو وي، هره ژبه چې وي که دوستانو تاسو په هغه باندې کلیک کوئ تاسو ته به ډایرکټ پښتو ته وړي. دا ګورئ دغه اردو خط د وینې تاسو ته ښکاري، دا اوس ګوره سی ټرانسلیشن باندې کلیک کوم ما ته به ډایرکټ پښتو ته واوړي، دغه د پښتو ته راته واوښت دوستانو. کمنټ هم تاسو ته اړوي، زه تاسو کمنټ ګورم، کمنټ کې به هر څه لیکلي وي که نه انګلیش باندې تاسو ته ګوره لیکلي دي. ګوره زه بیا دا ټرانسلیشن باندې کلیک کوم، ګورئ ماشاءالله ماشاءالله ورته لیکلي، دلته لاندې هم ورته لیکلي دي ډېر ښکلی، او دلته بل یو هم زه غواړم چې پښتو ته واړوم. او دوستانو دغه طریقه وه او دغه ډېر خوندور سیټینګ ده، په خپل آی ډي کې ضرور کړئ. نو تر دا چې نور ویډیوګانو لپاره به بیا ملاویږو. تاسو زموږ ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان، ښې چارې ښه وختونه، الله مو مل شه.